اول خو د لوی خدای پاک ډیر شکر ادا کوم چې د یو ډېرې لویې پروژې چې تقریبا د 2 کاله دا پروژه په جریان د تدارکاتو کې وه او بودیجوي مشکل یې درلودو. یو له لویو وعدو نه د جلالتمآب جمهور رئیس له اړخه لغمان ولسونو ته د یو ملي پارک ایجاد نو دغه ملي پارک دا د نن د بنسټ ډبره ږدو په ډېره مبارکه ورځ کې چې سبا روژه ده او دغه بنسټ چې موږ ایږدو دا د په حقیقت کې د دولت د مشرتابه په خاصه توګه د جلالتمآب جمهور رئیس خاصه لورینه وه چې دغه تحقق یې پیدا کړو. اول خو په دې خفه یو بلکې ډېر خفه یو چې د کرونا په سبب باندې تعلیم بند شوی دی. غمجن حالت ده. زمونږ بچي په کورو کې دي، جلکۍ په کورو کې دي، دوی خفه دي، صنفونو پسې خفه شوي دي، معلم پسې خفه شوي، کتاب پسې خفه شوي او دغه مرض د خدای پاک ورکړي. دوهم یو تعداد ډېرې جلکۍ او هلکان زمونږ او ستاسې په کلو کې په اطرافو کې هغوی هم خفه دي. هغوی چې ګوري چې په ښار کې مکتبونه او راحتونه دي، د دوی په ساحې کې طالبان دي او د ژوند نعمتونه نشته او هغه د دوی چې طالبان دي یا ورونه دي یا کاکا دی یا ماما دی هغوی د مرګ ماموریت په مخ وړي. دا هم د افغانستان لپاره جګرتونه خبره ده. ښه خبره دا ده چې په دغه کرونایي ماحول کې موږ په لغمان کې یو تعداد انکشافي پروژې مده تکمیلوو، سر ته یې رسوو. دغه مکتب ډېر ښه خبره ده. تعمیر ده د جلکیو لپاره چې دوی په خیمې کې لمر ته کېناستلې دا اوس تعمیر نو انشاءالله دوی چې راځي دا د مبرزونو خدمات شته، د اوبو خدمات شته، د فضا پاته کېږي. نو زما د دې لیسې د مدیریت نه هیله دا ده چې له دې نه یو باغ او بوستان، داسې یو باغ او بوستان چې ځمکه شته وسته چې دلته د ماشومان راځي هغوی په اصطلاح خوشحالۍ دپاره راسي چې لکه تفریح پارک ته ځي. نو الله تعالی دې بیا خوشحالۍ راوړي، بیا د خدای پاک دغه بندشونه ختم کړي او الله تعالی دې په موږ او الله تعالی دې دغه غربت او بېچارګي ورکه کړي له لغمان. الرحمن الرحیم. دا پروژه چې ده په حقیقت کې موږ د هغه خپل مارکیټ د ساتلو د سبزیجاتو په لغمان کې یوازینی مشکل چې غټ ده د دهقان
په اصطلاح یو ډېر مظلومانه حالت ده. دی همیشه ډارېږي چې د ده محصولات له منځه ځي، نو بیا یې دی ارزانه قیمت باندې ورکوي. یعنې داسې اوس پیاز ډېر با ارزښته شی ده، اکثرا پاکستان ته ځي، هلته بیا وچېږي، بیا بیرته راځي په لوړ قیمت باندې دلته راځي بیرته دوباره. نو انشاءالله له دې سره به موږ وکولی سو چې د لغمان محصولات د پیاز له بابه مکمل موږ دلته په اصطلاح ذخیره کړو، ویې ساتو، او معنا به دی چې کال بر به موږ د کمبود د سبزي نه لرو. نو دا معنا یې دا ده بیا چې موږ به نرخ همیشه انشاءالله په کنټرول کې وي او رضایت بخش حالت کې به وي. قیمتونه هغه وخت لوړېږي چې یو شی کم سي، ورک سي. نو دا مثلا ده. او بل دا ده چې د سبزیجاتو د وچولو دا وخت ګیره ده او لږ محیط زیست له لحاظه هغه کومه طریقو باندې چې موږ وچوو هغه صحي نه دي تر ډېره حده. نو د دې ماشینونو په توضیح سره چې دا د لمریزې برېښنا په واسطه باندې دا ګیا وچېږي، دا کیدای سي یو رواج سي. دا موږ یو بنسټ کېښو، دا اوس په یو کلتور تبدیلېږي. دغه اوس د 3.5 لکو افغانیو یو پکیج ده، 1.5 سل جوړوو، بیا به شاید 1.5 سل نورې جوړې کړو. د هر یو دا توضیح مو 1.5 سل پکیجه د دې څه کوو، بستې د دې وچوونکې دستګاه کوو، بیا دا کیدای سي 100 نورې اضافه کړو، 200 نورې اضافه کړو. نو دا به موږ ته یو آغاز وي، بیا موږ نور اتې مارکیټ ته دا شی سپارو چې په هره ساحه کې هر سړی وکولی سي ترېنه استفاده وکړي. انشاءالله دا یو ډېر لوی ګام ده د لغمان د زراعتي انکشاف په برکه. خدای هم لره.